بنو عمر بن حارثه په طرف باندې چې دغه خلکو لا د اسلام دعوت ورکو. بنو عمر بن حارثه دا کافر وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن اوسجا رضی الله تعالی عنہ ورولګلو چې دغه خلکو له دعوت ورکا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خپل خط مبارک ورکړو. عبد الله بن اوسجا رضی الله تعالی عنہ چې کله د قوم لا ورسید نو د قوم د اسلام قبل اولنا انکور وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خط مبارک چې وو آغایم کو اوبو کې په بوکا کې و چولو. عبد الله بن اوسجا رضی الله تعالی عنہ د دغ قوم نه واپس روان شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تروغله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له کیسه تیر کړه. نو پیغمبر علیہ السلام په دا قوم باندې ډېر افسوس وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا قوم اوسم یا نه پويږي حق او باطل نه پیژني. دوی له تر اوسه پرې پته ونه لګېدله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رښتونه پیغمبر دی او اسلام رښتونه دین دی. افسوس ته په دوی باندې دولاله تر اوسه پرې پته ونه لګېدله او په خپل کمکلتوب اوسم وخت تېروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل لخر ته ورکړی دی قطبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ. دام د سفر په میاشت کې او په نهم ذی الحجه په نهم هجرت باندې د سفر په میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قطبه بن عامر لا شل کسون ور کړل او چې حزم قوم لویرشا او اغویل د اسلام دعوت ورکا کنی د هغه قوم مقابله وکا. قطبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ د شلو کسونو سره لوړو او د قوم مقابله یې وکړه. نو دغه روح قوم د کفارو موت یې وخوړه او مسلمانان په دوی باندې غالب شول او اخون یې تر وستل. په غنیمت کې ګډې وزې تر وستلې او نور غنیمتونه هغه هم تر وړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنځمه حصہ د غنیمت نه وخکا دا نور یې په دا شلو مجاهدینو تقسیم کا. وی یولس اخون څلور اخون دا د سړی په سار باندې ورسېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل لخرم لګلې ضحاک بن سفیان رضی الله تعالی عنہ د دغه لخر نبی علیہ السلام د ربیع الاول په میاشت کې پناهم کول د هجرت باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لخر لګلې او بنو کلاب قبیله بنو کلاب
قوم چې کوم هغوی له یې ورلګلی دی چې ته دغو خلکو له د اسلام دعوت ورکا. چې کله ضحاک بن سفیان بنو کلاب قوم له ورغلو دعوت یې ورکړو نو دغ قوم انکور وکړه د اسلام قبلولو نه او اسلام له یې بد ردې کنزلې سخت خبرې دای شروع کړې مشرونو او قوم یې اوچت کړه د مسلمان سره د جنگېدلو یې پوره. نو دغه مسلمانانو سره جنگ وکړه الله مسلمانانو له فتح ور کړه او کفار مغلوب شول. نو مسلمانان سره د غنیمتونو او د فتح نه او سره د خوشحالۍ نه د اغزو یې نر واپس شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رو ورسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل لخر تیار کړی دی دغه لخر نو مارو سریع علقمه بن مجزز مدلجی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا لخر د علقمه بن مجزز دا لخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د حبشو په لخر پسې لګلو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اطلاع راغله چې حبشو یو لخر ته ور کړی دی او اگر درومي او په مسلمانانو باندې حمله کوي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دغ صحابي په مشرونه کې دای په مشر کړلو تقریبا 300 کسون دغ صحابي له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویر کړل او پیغمبر ته فرمایل جدیل ورسېګو آلته به د حبشو لخر وی او دا غوی سره جنگ وکړو. دا دفاعي جهاد وو چې کله دا علقمه بن مجزز رضی الله تعالی عنہ لخر روان کړو او جدیل ورسېدل لخر نو خبش ویریدل وتخل او ویریدل په اطرافو کې چې کوم دی پټ شول. د مسلمانانو سره جنگ د دغه بیا خو یې خود نه و چې ویریدل په اطرافو کې په کلیو کې په الوکو کې دا پټ شول پاته یې مونږ لګی دا. د دغه صحابه کرامو چې کم امیر وو نو هغه علقمه بن مجزز مدلجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله د 300 کسونو لخر ور کړو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه لخر لویلی وو چې تاسو به د خپل امیر اطاعت کوو د امیر تابعداري به کوو د مشر خبره به مانو. نو دغه لخر نه چې کله کفار وتخل نو بیا واپسی وا نو په واپسی کې ځنې کسونو لګه تیزی وکړه پلیار کې سوارلې خېوي یا دوی پزبونی کې وو نو مزال یې لګ تیز کړو د نور لخر نرمخ کې شول. امیر سے او څکسون دا چې کنده ورستو پوتې شول نو اخر دا چې هغه په سر ورسېدل. نو دغه کسونو له یو ویل چې دا کمر مخ کې شوی وو چې آیا زه د تاسو امیر نه یم نو ټول ویلوي چې بالکل ته د مونږ امیر یې وای تاسو له نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خبره نه وکړي چې د امیر به اطاعت کو. نو هغه ویلوي چې بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره مونږ لا کړیو وای نو تاسو د مو اطاعت نه کوو
نو مامورانو ویل وی چې بالکل تابعدار یو آرډر کوا. نو علقمه بن مجزز رضی الله تعالی عنہ هغه ویل وی چې خام موکل امیر منو و دی امیر اطاعت کوو نو چې کوم آرډر دی له کوم ابه مانو. نو مامورانو ویل ویلی چې آرډر کوا وی اعلی لرګیر جمع کو. نو ټول ماموران لګیا شو لرګیر جمع کړل لرګیر ټول کړل. بیا امیر ویل چې دغه لا اوس ور ورکو. نو ور یې ورکړو او چې کله یې ور ورکا نو امیر خپل مامورانو لایي چې اوس په لمبر باندې تاسو یو ورننه وځو ځکه زامیر یم او د امیر اطاعت در باندې لازم دی او زه تاسو له امر کوم چې اله ور ورننه وځو. نو ځنې کسان خو تیار شول چې بس مونږ ورننه وځو او ځنې کسانو انکار وکړلو چې نه په خپل ورننه وتای شو او نه به بل څه ورننه وځي ځکه چې د دو ور د سوځېدو د وجه نه خو مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام منلی دی مونږ یې مون نه وړی دی مونږ څنګه ور لننه وځو. امیر صاحب ویلي چې تله زه امیر نه یم وای امیر یې خو د امیر اطاعت دا به په نیکۍ کې کوي د ګونې په کور کې نه. نو په دا شور کې ورسه هغه نیمو ویل چې د امیر اطاعت به کوو ور له به ننوځو و هغه نیمو وی چې نه به ننوځو. په دا شور کې چې الله رب العالمین هغه ور یخ کړلو مړ یې کړلو او لښکار د اغزو نه روان شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې کله ورسېدل نو دا واقعه نبی علیه الصلاۃ والسلام له بیان کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام له فرمای چې ډیر خم کړی دي چې ور لنه وتلی نه یو کني تر قیامت پورې به تاسو په ور کې سوځیدای تاسو له به دا سزا وای. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د امیر اطاعت دا د نیکی په کورونو کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د الله نه فرمانی چې په کم کور کې وي د هیڅ چا تابعداري به نه کوي د هیڅ چا به نه مانه د هیڅ چا په خبره باندې به لبیک نه یې ان چې د نیکی خبره ای نو بیا یې کنده خبره اورا او خبره لای چې کنده غوي کې ګدا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای تاسو خکور کړی چې د امیر دا خبره منل یې نرو ورنه تاسو به چې کم دی تر قیامت پورې پندا غذوب کې مبتلا وای په اور کې به پروت وای. الله رب العالمین دې مونږ تاسو له صحابه کرامو په شانته ژوندۍ نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دبرونه پرم دعا کو یا الہ رب العالمین د خیر او د رحمت برنونه اوروي الله د خپل قهر او د غضب نم اوسوته یا الہ رب العالمین سخت طوفانونه نم اوسوته یا الہ رب العالمین د تونی ول ډیر سخت الہ رب العالمین د مونږ څومره ګناهونه یې ترتبه خنه وکا او د خیر او د رحمت برنونه اوروا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.